شاهین د مسلمانانو د عظمت او واکمنۍ د یوې تاریخي خاورې له لاسه وتو رښتینی شاهکار داستان. دا تاریخي ناول پر اندلس یا اوسنۍ هسپانیې د اسلامي واکمنۍ د عروج او زوال کیسه کوي. د اندلس واکمنان ولې بې زړه او ډارن شول؟ د ځان غوښتونکو او عیاشو حاکمانو تېروتنې نه جبرانېدونکې دي. شاهین ناول پر اندلس د 800 کلن اسلامي حاکمیت یوه هیښوونکې کیسه ده. د اندلس د ستر ولس زوال هلته یقیني شو چې دښمنۍ نابودۍ ته فرصتونه لیدل، خو دوی د نژادي توپیرونو او اختلافاتو په کشمکش کې راګیرو. له شاهین ناول زده کولی شو چې د حاکمانو تېروتنې او ناغېړۍ د یو عظیم ملت برم او جلال، د غازیانو جذبه او سرښندنه او د عامو مسلمانو ولسونو برخلیک څنګه اغېزمنوي. دا ناول هر دوشنبه او سه شنبه د شپې 10 بجې له حریت راډیو څخه اوریدلای شئ. د حریت راډیو ډیرو درنو اردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وئ. د شاهین داستان په دوام کې مو د دې داستان دوهمه برخه ته بیا هم زه خپل واکتل هرکلی کوم. هیله ده چې را سره دا برخه هم تر پای واورئ او ملتیا مو وکړئ. په لومړۍ برخه کې مو اوریدلی و چې سملاسي زه غواړم چې څو نورې سرحدي سیمې هم ستا په اختیار کې شي. ته به له دې څنګل نه دغه سیمې هم ساتې. موږ به له دې سرحد نه ډاډه شو او ټول ځواک به بل محاذ ته واستوو. ما له ابوالحسن نه د دې سرحد لپاره ستا د ولایت فرمان راوړی دی، خو زه ویرېږم که دا کار وشي فردیناند به پوه شي او خطر به احساس کړي او زموږ له تیاري نه وړاندې به پر موږ حمله وکړي. په دې دوهمه برخه کې را سره اورئ. د دې په خاطر زما رایه دا ده چې په نامه والي بل څوک وي او کار او صلاحیت به ستا وي. تر 4 میاشتو پورې له عیسویانو سره څه ټکر او جګړه زموږ په ګټه نه ده. په دې موده کې به موږ د دوی له وضع ځان خبرو. تاسې د قرطبې، اشبیلې او نورو ښارونو خپلواکي غوښتونکي راټول کړئ. زه به د هغوی لپاره د وسلو او آسونو بندوبست وکړم. زما باور دی چې که یوازې یو ورځ د غرناطې او نور اندلس مسلمانان سره یو ځای شول نو موږ به دغه ملک د تل لپاره د عیسویانو له غلامۍ څخه خلاص کړو. بدر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ. کاشکې په دغه خبره چا 50 100 او یا 200 کاله وړاندې سوچ کړی وای. 200 کاله وړاندې یوازې له قرطبې، تلې او اشبیلې نه 3 لکه مهاجر غرناطې ته د جهاد لپاره تللي وو، خو هلته د حسد او دښمنۍ په اور کې د دوی تورې ویلې شوې. یوازې په دغه دره کې 50 کاله وړاندې 80,000 تنه مجاهدین وو. نن له ما سره یوازې 15,000 تنه غازیان دي. خو که غرناطې د جګړې او مقابلې پرېکړه کړې وای نو د دوی شمیر 3 چنده هم کېدای شي. تر اوسه پورې زیات فالتو آسونه په دې ځنګل کې څري. که موږ ته د وسلو ضرورت شو تاسو ته به احوال درکړم. بدر ته د سرحدي سیمو د سپارلو په اړه د زیاتو مشورو نه وروسته الزغل خپلو ملګرو ته د سفر د تیاري حکم ورکړ. سرحدي شاهین. د حریت راډیو درنو اردونکو پر اندلس د مسلمانانو ولکې
نږدې 800 کلونه تیر شوي وو. د دې 8 پیړیو تاریخ د یو ستر قوم د عروج او زوال داستان دی چې لومړی فصل یې د عربو فاتحانو او اموي کورنۍ لوړ همته امیرانو په خپلو وینو لیکلی دی. اوس دغه لوی قوم چې هیبت د روم د بحیري باغي څپې عایل کولی او عزم و ارادې ته د پیر نه د غرونو څوکې په ګونډو وي د بېکسۍ په اوښکو خپل وروستی باب لیکي. د تهذیب او تمدن هغه ونه چې طارق بن زیاد او موسی بن نصیر غوندې سرخندویانو او د عبدالرحمن وارثانو پاللې وه، اوس د خزان د توندو او یاغي څپو سره مخ وه. مسلمانان د تلندې په څیر په دې هېواد راننوتل او کله چې د مقاومت ټول دیوالونه ولوېدل او د هسپانیې اوسېدونکو د عربو شاه زلمیو ته وسلې کېښودې، نو دغه تلنده د رحمت پر باران بدله شوه او د اندلس شاړه ځمکه د عدن پر بڼ بدله کړه. هغه هېواد چې انسانیت پکې د جهالت په منګولو کې ساه ورکوله د اروپا د علم علمبردار شو. کله چې په اروپا د وحشت او بربریت تیاري راخپرې وي، د اندلس پر هر کور کې د علم او هنر ډیوې بلې وي. کله چې د اروپا زیاتو اوسېدونکو د ځناورو څرمنې اغوستې او په غارونو او ځنګلونو کې اوسېدل، د اندلس خلکو د ټوکرو په اوبدلو او د ماڼیو په جوړولو کې کمال درلوده. هغه وخت چې په اروپا کې د کتاب لوستونکي د ګوتو په شمار وو، په اندلس کې داسې څوک پیدا کول ګران وو چې په کور کې کتابتون نه وو. د امویانو د خلافت دوره د اندلس په تاریخ کې طلایي دوره وه. اوس هم چې کله کوم سیلانی د قرطبي، الشبیلبي او التلتلي په کډوالو کې د پخواني شان او شوکت تصور کوي، په حیرانۍ دا پوښتنه کوي چې د هماغه ځای دی چې د خلکو د خوشحالۍ په لیدو به یې د شارلمان سفیر حق حیران کړ. آیا اوسنۍ هسپانیا هماغه د عربو اندلس دی چې له خاورو به یې طلا راپورته کېدله، هلته چې د غریبي او فقر نوم او نښان هم نه و او سوداګرۍ تر ایران، روس او چین پورې غځېدلې وه. پوهنتونونه یې په ټوله نړۍ کې مشهور وو او علماو ته به یې د افلاطون او ارسطو شاګردانو زنګون مات کړی و. د اندلس د مورخینو ارواوي چې ښایي هر ماښام اوس په هغه ویرانو راګرځي، په غمجنه لهجه موږ ته د دې پوښتنو ځواب راکوي چې هو، د هسپانیا د عربو هماغه اندلس دی چې د عظمت داستان یوه هیره افسانه شوه. دغه جبل طارق همدغه دی چې د طارق بن زیاد کښتۍ دلته لنګر اچولی و. دغه قرطبه هماغه ښار دی چې د دریم عبدالرحمن د دربار شان او شوکت ته د نړۍ د سترو ټولواکانو سفیران حیران وو. هو، دا هماغه اندلس دی. هو، هغه عظیم ولس چې په خپلو وینو او خولیو دغه خاوره سمسوره کړې وه او ورک شوي دي. تر دې کنډوالو لاندې د هماغو سترو معمارانو جسدونه دي چې له دغه هېواد نه د نور اروپا لپاره د رڼا څلي جوړ کړي وو. د نړۍ تاریخ د مختلفو قومونو د کمال او زوال داستانونه وایي، خو د اندلس د عربو فاتحانو د کمال او زوال داستان تر ټولو زیات په زړه پورې او تر ټولو زیات عبرتناک دی. لمر، سپوږمۍ او ستوري چې له پاسه له آدم علیه السلام نه تر دې دمه کائناتو ته ګوري، که یې په ټټر کې زړه وي، د اندلس د عربو فاتحانو د عروج او زوال داستان به خامخا پرې نقش وي. په اندلس کې د مسلمانانو د بریو په لومړیو وختونو کې د شمالي بریدونو سره جوخت د عیسویانو کوچنۍ پاچاهۍ هم وي. د اندلس د ځواکمنو واکمنو په وخت کې به دوی مسلمانانو ته جزیه ورکوله او د مسلمانانو د خپلمنځي اختلاف او کمزوري په وخت کې به بیا د خپلواکۍ اعلان کوو او په سرحدونو به بریدونه کول. په اندلس کې د اموي خلافت دوره د ترقی او پرمختګ دوره وه او اموي حاکمانو
د خپلو شمالي عیسوي ګاونډیانو سره د هغوی د بدنیتیو سره سره له زغم نه ډک چلند غوره کړی و. عزتمندو اردوونکو، په 5مې هجري پیړۍ کې د امویانو له زوال نه وروسته د اندلس مسلمانان له یو مرکز نه محروم او په خپل منځي جنجالونو کې راګیر وو. د اندلس ستر حکومت په 20 کوچنیو ټوټو ویشل شوی و. د دې ګډوډۍ او اختلاف نه شپږم الفانسو ګټه واخیسته او د شمال درې عیسویانو ریاستونه استوریا، لیون او قسطلۍ سره یو کړل او پاچایي شو. د مسلمانانو خپل چارې کوم واکمن بچي له خپل ګاونډي مسلمان بل حکمران نه ماته وخوړه، له الفانسو نه به یې مرسته وغوښته. هغه هم یو حاکم ته د بل په مقابل کې مرسته ورکوله او د خپلې مرستې قیمت یې ترلاسه کوو، تر دې چې نږدې د اندلس ټول مسلمانان حاکمان د جزیه ورکوونکي شول. د الفانسو پوځ د اندلس په ساره اوږده کې پوځي تاڼې جوړې کړې او د خلکو په لوټلو او زورولو یې لاس پورې کړ. د دغه مصیبت په وخت کې د الجیریا او مراکش حکمران یوسف بن تاشفین د مسلمانانو مرستې ته راغی. هغوی یې د عیسویانو له ظلم نه وژغورل، خو لنډ فکر مسلمانان یې په یو مرکز راټول نه کړای شول او چې د مسلمانانو د وحدت ټول تدبیرونه یې ناکام ولیدل، اندلس یې د افریقا د واکمنۍ یو ولایت اعلان کړ. د افریقا د مرابطین دغه واکمنۍ چې یوسف بن تاشفین یې تاداو کېښوده تر ډېره دوام ونه کړ. د اندلس حاکمانو یې پر خلاف بغاوت وکړ او بالاخره د اندلس هر لوی ښار ځانګړی حکومت شو. په دغه نازک مهال عبدالمؤمن د مسلمانانو د اقتدار رانسکورېدونکي محل ته تکیه ورکړه او د اندلس وړوکي ریاستونه یې مات کړل او د موحدینو د پاچاهۍ تاداو یې کېښوده. موحدین د شمالي عیسوي حکومتونو لښکرونو ته پرله پسې ماتې ورکړې، خو له بده مرغه د دوی مرکز هم افریقا وه او له غذا یې اندلس اداره کوو، چې بالاخره هغوی هم ورو ورو کمزوري شول او د اندلس د امیرانو سازشونو بیا زور ونیوه. په 1212 هجري کې عیسویانو د موحدینو لښکر ته په لاس نواز کې ماته ورکړه او له دې نه وروسته د مسلمانانو یو ښار جلا جلا د عیسویانو په لاس کې ولوېدله. له 1238 هجري نه تر 1265 هجري پورې مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوان وو. په دې وخت کې د قسطلۍ عیسوي پاچا فردیناند د ثالث او اراغوان له پاچاهانو سره متحد شو او قرطبه، بلیسیا، اشبیلیا او مرسیلیا یې ونیول. مسلمانانو ته د عیسویانو په لاس کې د قرطبې او اشبیلې سقوط د مغولو په لاس د بخارا او بغداد له سقوط نه هم کم نه و. په اندلس کې اوس یوازې د غرناطې حکومت د مسلمانانو وروستی پناهګاه وه. دغه ریاست د سیرانویدا له غرونو نه د ساحلي ښار المریې او تر جبل طارق پورې غځېدلی و. په غرناطه کې نږدې تر 2500 کلونو پورې نور هم د مسلمانانو پاچاهي پاتې شوه. د عیسویانو په لاس کې لوېدلیو ښارونو نه مسلمانان غرناطې ته مهاجر شول او ټولو غرناطه خپله وروستی پناهګاه او د اسلامي ریاست وروستی مورچل باله. هغوی د غرناطې واکمنو ته ورغلل او د جهاد لپاره یې تیاری وښوده، خو د مسلمانانو حاکمانو هغه توره چې له لوی نه د لوی قوت پروا یې نه لرله نور په تکیې کې ننوتلې وه. د غرناطې ریاست تر 2.5 پیړیو پورې د خودغرض امیرانو د خپل منځي کشمکش او ګډوډۍ او له بهر نه د عیسوي لښکرو د لوټ مار او وژنو نښه وه. کله کله به د غرناطې واکمنو عیسویانو ته هم ماته ورکړه، خو غرناطه د داسې ارادې خاوند حاکم نه محرومه وه چې د عیسویانو د راتلونکو خطرونو په وړاندې په څه مناسب تدبیر سره سوچ وکړي. که به کوم امیر په عیسویانو بری وموند، نو ولس به تر څه وخته د دې صوبې په ویاړ لږ او ډېر
په احساساتو راغی، خو له لږې مودې وروسته به غرناطه بیا د خپل منځي رقابتونو او سیالیو ډګر شو. پر دې سربیره تر هغه وخته پورې د اروپا یو کار هم د علومو او فنکاریو په ډګر کې له غرناطې سره سیالي نشوای کولی. د دوی معماران په ټوله نړۍ مشهور وو. په پوهنتون کې د لرې لرې هیوادونو زده کوونکو علم حاصل کوو. د غرناطې جراحان او ډاکټران په نړۍ کې هم بې سیاله وو. کله چې کوم قوم د ازادۍ، عزت او خلاصون لاره غوره کړي، نو علم دوی ته د مشال او ډیوې په حیث شي، او کله چې دوی له دې لارې نه راواوړي، بیا همدغه علم د یوې نشه راوړونکي دوا په څیر شي، او دوی د خپلو بدو عملونو او لټیو په وجه د ضمیر له ملامتۍ نه ژغوري. د 9 هجري او 15 عیسوي پیړیو په دوهمه نیمایي کې د غرناطې د اسلامي ریاست د لوېدو آثار ډیر ګړندي راڅرګند شول. د 5 فردیناند او ملکې اسابیلا په واده سره د عیسوي 2 ریاستونو ارغوان او قسطلي اتحاد او د مسلمانانو خپلمنځي اختلاف د مسلمانانو د اقتدار وروستیو ډیوو ته د شمال تونده څپه ثابته شوه. د هوریت راډیو عزتمند اردوونکو، بدر بن مغیره د قسطلي امیرانو او عوامو د سرحدي عقاب په نامه یاداوه. د قسطلي د پوځونو پر خلاف دغه د سترو بریاو په وجه په غرناطه کې هم په دې نامه مشهور شو. دغه 8 میله اوږد او 40 میله سورور ځنګل له یوې مودې راپدې خوا د هغو آزادو سرخندویانو مرکز و چې له غرناطې سره بېطرفه او د سرحدي عیسوي واکمنو سره په ټکر کې و. له بدر نه وړاندې د دې سیمې امیر د بدر پلار مغیره و. هغه د عیسویانو زیاتې سیمې په خپله ولکه کې راوستې وې. د غرناطې حکامو غوښتل له هغه نه باج واخلي. هغه د غرناطې د پاچا استازي ته ځواب ورکړ چې که د غرناطې حاکم عیسوي پاچا ته جزیه ورنه کړي، نو دا سیمه د دوی ده، او زه به دوی د پوځ د یو معمولي سپاهي په حیث له عیسویانو سره په جګړه وویاړم، او که داسې نه وي، نو زه د غرناطې په منځګړیتوب د قسطلي د عیسویانو په غبرګه غلامۍ راضي نه یم. هغه وخت غرناطه د خپلمنځي جګړو ډګر و، او حاکم دا همت نه درلوده چې د خپلو دښمنانو په ډله کې د قسطلي عیسوي پاچا هم شمار کړي. ځکه یې مغیره ته ځواب واستوه چې تر څو ستا مخالفت یوازې د سرحدي عیسوي پاچاهانو سره وي، موږ به ستاسو په مخ کې هم خنډ نه شو. د قسطلي باج ورکوونکو عیسوي حاکمانو هم د خپلمنځي رقابت له امله د مغیره پر خلاف کوم متحد محاذ جوړ نه کړی شو، او مغیره ته د تیاری موقع په لاس ورغلی وه. د عیسوي حاکمانو تر واک لاندې محکومو مسلمانانو مغیره ته د ملاتړ پیغام واستاوه او ورسره یو ځای کېدل، خو هغه لا 6,000 مجاهدین راټول کړي وو چې د اندلس په نصراني برخه کې یو لوی بدلون او انقلاب راغی. د 5 فردیناند او اسابیلا په واده د شمال او د ارغوان او قسطلي 2 ځواکمن عیسوي ریاستونه سره یو شول، او دغه یووالی مسلمانانو ته سرګواښ شو. د فردیناند په وړاندې د وړوکو عیسوي امارتونو حیثیت د وړوکو سردارانو په څیر شو. فردیناند هم د غرناطې د باج گزار حکومت نه د مغیره وړوکي امارت زیات خطرناک باله. هغه دا هم احساس کړی و چې د دې سیمې د نیولو لپاره دوی ته د ډیرو لښکرو قربانۍ پکار ده. مغیره د راتلونکو ګواښونو اټکل وکړ، او د اندلس په سارا او اوږدو کې د مجاهدینو په راټولولو لاس په کار شو. هغه د خپلواکو سیمو د ساتنې لپاره خپل یو مرستیال پرېښوده، او د یو معمولي سوداګر په بڼه د اندلس په سترو ښارونو راوګرځېده. د قرطبې، اشبیلي او نورو ښارونو هغه مسلمانان چې ارواوې د غلامۍ په زنځیرونو کې نارامې وي، د بلنې ته لبیک ووایه،
او د په لاس یې د جهاد لپاره بیعت وکړ او مغیره ته یې وعده ورکړه چې د مناسب وخت پر راتلو به دوی په خپل ښار کې د عیسویانو پر خلاف د بغاوت جنډۍ پورته کړي. خو مغیره دا هم احساس کړه چې په نصراني اندلس کې د یوې اوږدې مودې لپاره د عیسویانو تر غلامۍ لاندې مسلمانانو کې ډېر لږ داسې کسان دي چې مرګ او ژوند دي د اسلام لپاره وي. د پلار نیکه له دین نه د مسلمانانو د اړولو لپاره چې عیسویانو کومې لارې او دسیسې په کار اچولې وي هغه ډېرې بریالۍ وي. عزتمند اردونکو، اوس د فردیناند د حکومت په ساحه کې د مسلمانانو د مرتد کولو په لارو چارو ډیر په توندۍ سره عمل روان و. د مسلمانانو په مدرسو کې د عربي ژبې درس منع شوی و. د عربي جامې اغوستل هم منع و. مسلمانان پر دې مجبوریدل چې خپل بچیان عیسوي ښوونځیو ته واستوي. او خلکو ته لږ امتیازات هم ورکول کېدل چې عیسوي دین به یې ومانه. خو څوک چې مسلمان پاتې کېدل د امر ورته شوی و چې یو ځانګړی نښان ټینګ کړي. په بازارونو کې به له هغوی سره سپک چلند کېده. په داسې حالاتو کې یو کمزوري ډلګۍ پیدا شوه چې ظاهرا عیسویان شوي وو خو پټي په کورونو کې لمونځونه کول. د اندلس د پاتې مسلمانانو لپاره تر ټولو خطرناک یو اولسي تحریک و. د منافقینو یوه ټولګي د اندلسي او غیر اندلسي ترمنځ جګړه پیل کړه. دې خلکو هسپانوي نژادي مسلمانان د عربي نژادو مسلمانانو پر خلاف سره یو کول او عیسوي حکومت د دوی د غورځنګ د خپلو ګټو موافق لیده او ملاتړ یې کاوه. دې خلکو به د عربي مسلمانانو پر خلاف په جوماتونو او د ښارونو په ګڼه ګوڼه کې براله پروپاګنډ کاوه. د دې وضع له امله د اندلس زیاتره عرب او بربر نژاده مسلمانان یا افریقې ته لاړل او یا یې هم په غرناطه کې پناه واخیستله. مغیره چې د دې ښارونو له دورې نه راستون شو ډېر امیدوار نه و. په 10 ښارونو کې نږدې 4,000 مسلمانانو دغه په لاس د جهاد بیعت کړی و. خو هغه بیا هم مایوسه نه و او دا ژمنه یې وکړه چې د اندلس هر ښار ته به د جهاد پیغام رسوي. هغه دا هم احساسوله چې تر څو د غرناطې کوم حکمران د عیسویانو پر خلاف د بغاوت جنډې اوچته نه کړي په اندلس کې د اسلام د عظمت خوبونه بیا لیدل هم ممکن نه دي. دغه د ژوند تر ټولو ستر ارمان هم دغه و چې د غرناطې کوم واکمن د عیسویانو پر خلاف د جهاد اعلان وکړي او د سرخندویانو په پوځ کې شامل سي. خو د غرناطې تخت د خود غرضو د سیالۍ ډګر و. مغیره بیا هم همت ونه بایله. هغه به هر کال په بدله جامه کې د اندلس پر ښارونو راګرځېده او خلک به یې جهاد ته چمتو کوله او چې کله به بیرته راستون شو هم زیات وخت به د اندلس د پټو ډلو په نامه د لیکونو په لیکلو تېرېده. یو ورځ مغیره د ځنګل د یوې پخوانۍ کلا په یوه کوټه کې ناست و. یو سپاهي راغی خبرې راوړ چې څو سپاهیانو یو ناپېژندوی سړی په سرحد کې نیولی دی او راوستی دی. هغه وایي چې له تولتله نه مې یو ضروري پیغام راوړی دی. مغیره تر اوسه پورې تولتله ته د جهاد د دعوت لپاره هم نه و تللی. د ده په حکم یې ناپېژندوی راوسته. د بدر عمر هغه وخت 14 کاله و او د پلار تر څنګ یې ناست و. ناپېژندوی چې کوټې ته ورننوته یوه او بله خوا یې وکتل او ویې ویل زه له تا سره یوازې څو خبرې کوم. مغیره سپاهیان بهر ته واستول. ویې ویل هو وایه که نه. مغیره په سوالي انداز بدر ته وکتل. مغیره ورته وویل د ده په باب اندېښنه مه کوه، دا زما زوی دی. اجنبي له جیبه یو لیک راوایست او مغیره ته یې ورکړ. ویې ویل دا ولوله. د اوږده لیک په لوستلو سره مغیره په چورتونو کې ډوب شو. دغه په غوږونو کې د لیک وروستي الفاظ کړنګېدله.
په تلتله کې 10,000 سرخندویان ستا په انتظار دي. زه حیران یم چې تا تر اوسه دغه ښار ولې له پامه غورځولی. د تولتلي مسلمانان د اندلس له نورو مسلمانانو څخه زیات مظلوم دي او په دوی کې په زرګونو داسې دي چې د ظلم تر بار لاندې په سلګویو له مرګ قبلولو نه دا غوره کوي چې ستا تر بیرغ لاندې په مقابله کې ووژل شي. مغیره استازي ته په ځیر وکتل او ویل ورځه ورته ووایه زه درځم. ډېر ژر خامخا درځم. وروسته مغیره څو تنه سپاهیان راوغوښتل او ورته ویل دغه استازی سلامت له سرحد نه وواړوئ. د شاهین دستان عزتمند اردوونکو د دې داستان دا دوهمه برخه مو هم په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا چې زه خپل واکتل له یوې بلې درېمې برخې سره ستاسو چوپړ ته راسم. پاتې ښه وخت ولرئ. د الله په امان. شاهین د مسلمانانو د عظمت او واکمنۍ د یوې تاریخي خاورې له لاسه وتو رښتینی شاهکار داستان. دا تاریخي ناول پر اندلس یا اوسنۍ هسپانیې د اسلامي واکمنۍ د عروج او زوال کیسه کوي. د اندلس واکمنان ولې بېزړه او ډارن شول؟ د ځان غوښتونکو او عیاشو حاکمانو تېروتنې نه جبرانېدونکې دي. شاهین ناول پر اندلس د 800 کلن اسلامي حاکمیت یوه هیښوونکې کیسه ده. د اندلس د ستر ولس زوال هلته یقیني شو چې دښمنۍ نابودۍ ته فرصتونه لیدل، خو دوی د نژادي توپیرونو او اختلافاتو په کشمکش کې راګیرو. له شاهین ناول زده کولی شو چې د حاکمانو تېروتنې او ناغېړۍ د یو عظیم ملت برم او جلال، د غازیانو جذبه او سرښندنه او د عامو مسلمانو ولسونو برخلیک څنګه اغیزمنوي. دا ناول هر دوشنبه او سه شنبه د شپې 10 بجې لاهوریت راډیو څخه اوریدلای شئ.